یو سړی ما ته راغی صبر ډډه وه طبیعت خراب دی یو سړی ما ته راغی جی پېدل مې کړې ده او بلکل مې ورسره ډېر محبت ته نه جی مړه بس پلار ته مې وویل چې زر راته واده وکړي او فکر زر کوي او مړه ما د جنۍ سره زما ډېر لو دی لو دا ځینې زامن دي مینې ته لو وایي لو زما ورسره لو دی ما لیدې راخره بس واده ورونی چې د انتظام کولو چې وریجې به داسې پخه وړي نو دی ورته وایي چې وریجې په تن ډول لګوئ او د نهه تاریخ هم بس جادولی زما راځي زه د نهم تاریخ په انتظار یم وریجې په تن ډول لګوئ نکاح ما وتړلو چې ما وتړلو نکاح نو یو میاشت پس مې چې ولیدم څنګه حال دی ویلې بس ښه یم څنګه ښه یې ته خو ډېر ښه یې ویې په څنګه لکه مالې چل څه دی ویلې بس پرېږده مال ما تا ته یو کیسه نه وه کړې چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې موله واده وکړه ادې موله واده وکړه که نیږدې دی ادې مولا واده وکړه که نیږدې دی مور یې ډېره تنګه کړه هغې وله واده وکړو چې واده یې وکړې یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده رامنډه که واده رامنډه که مور یې رامنډه کړه چې بچیان بیله نه سپه راشه څه چل وشه وی چې دا ښځه مې اور خاړولوله مې نه پرېږدي وروسته نه مې تکړني وایي په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه یې دا چشمه والا ته مې که نه قسم په خدای چې هر یو نه پوښتنې کوې دې سپېږمو ته راغلی د کوی په بلاګانو اورېدلي یې خدای هم ته خلاص کړه پاکستان به د ښځو د لاسه په آسماني قهر په لپیټ کې راځي نن ښځې دومره ازادې شوې او دومره عیاشې شوې او دومره لرې لاړې عزیزانو اخري کې ما مضمون څه بل خو خدای خبر په ګډو وډو سر شوما که څه چالو شو ما څه د معراج باز تاسو په مخ کې کولو अब इंशाल्लाह ब्याह किधर प्रोग्राम आए थे करसी अब हाँ टाइम है जो नंबर मानता मैं आड़ा खुगी ही कर वाला में खुगी ही तो ईमानदार को खबरें निशम को ले खुदा तासु कि तो बुजुर्ग नाचते चला माना खबरें उदासी जमादी जानो सोचो कई दगम वक्त د نوح علیہ السلام په قوم چې طوفان راتلو نوح علیہ السلام ته حکم وشو چې کشتی جوړه کا ته به په کشتی کې قوم به تباه کېږي د چې کشتی جوړوله قوم یې ورته دا څه کوي ویل کشتی جوړم په تاسو طوفان را روان دی نو هغې یو بل سره ټېلې وویلې ویلې ده ته ګوره دی به په کشتی کې مونږ به تباه کېږو دا داسې وایي لکه ستاسو کې دلته په پېښور کې مړی ملا جوړېد نه یې لګي وایم اول د کوم دکاندار نه چې ښځه سودا دي په ایمان یې دا خبرې په هغه دکاندار ښې لګي ته ښې لګي چې ښځه ته سوداګانې هغه د بزګر مینا دشمن شو وایي ګاک مې خرابوي ګاک د ستا پلیټۍ وخوري د هغې بیړه غرقه ده نو دی کشتی جوړوي نو هغې به خندل چې ده ته ګوره ای پې کې کنده نه کشتی چې ساته تسی تباه او سوته تسی نو علیه السلام خدای ته وایي یا الله دی خو ما پورې خندا کوي الله ورته وایي چې دوی ته ووایه چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لږ دې وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې جړا به هم څوک نشي رکولی چې طوفان شروع شو یو ساس کې به د اسمان نه د کوهي تور غرم را پرېوتو
یو ساز کې او ځمکه به د لاندې اوبه خارج وړي. خپل زوی ته یې ویلې چې ارکب معنا لا عاصم اليوم، سور شدي کشتی کې ګوره نن بچ کېده نشته، هغه زه به غر کې پناه والم. غره ته لاړو، یو سوړه کې ننوتو، ځان پسې هغه سوړه بند کړه، خپلې تشې متیازې ته دومره لاړې چې دی پکې ډوب شي. خدای کولی شي که نه شي کولی؟ خدای هر څه کولی شي. دې ته وګورئ امریکا تلې وه، نن دنیا لګیا ده امریکا چوپړ پاوړ دی، امریکا چوپړ پاوړ دی، امریکا چوپړ